کابل کې د کارخونې 50 ښځو او نجونو ته د خیاطۍ د زده کړې زمینه جوړه کړې. ډېری دغه نجونې پخوا د پوهنتون او ښوونځیو زده کوونکې وې چې اوس له زده کړو محرومې شوې دي. وروسته له هغه چې طالبانو ښځې او نجونې له کار او تحصیل څخه منع کړې، ډېری نجونو د مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. لکه مقدسه چې د 12م ټولګي زده کوونکې وه، هغې غوښتل چې خبریاله شي. کله چې ښوونځي وتړل شول ومې نه غوښتل چې بیکاره پاتې شم، نو دې کارخونې ته راغلم. د کورنۍ مصرف پیدا کول او د روحي فشار کمول هغه دوه مهم لاملونه دي چې ښځې یې اړ کړي ترڅو د خیاطۍ زده کړې ته مخه وکړي. زکیه اشرفي د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستي پر غاړه لري. زکیه پخوا ښوونکې وه او له 1 کال راهیسې د خیاطۍ دې کارخونه کې کار کوي. دلته چې له کله نه راغلی یم دا زیان مې کړی چې فکر نه کوم دلته زه پرمختګ وکړم، ځکه ښوونځي کې درس ورکول کیږي. فکر کوئ چې ممکن سبا د پوهنتون استاد شم یا بله ښه دنده پیدا کړم، خو خیاطي هیڅکله موږ ته داسې انګېزه نه راکوي. په دې کارخونه کې د ښځو کالي، د روغتونونو او ښوونځیو یونیفرم ګنډل کیږي. ماریا اعظمي د دې کارخونې مالکه ده. ډېر کم شمېر یې پخوا خیاطي کوله، ډېرې یې هغه نجونې دي چې له ښوونځي او پوهنتونونو پاتې او یا هم یې دندې درلود چې له لاسه ورکړي، دلته راغلي ترڅو مسلک زده کړي. وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې لومړی له 6م ټولګي لوړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل شول. وروسته په دولتي او غیر دولتي بنسټونو کې له کار څخه منع شول او بیا پوهنتونونه یې هم پر مخ وتړل شول. له دې سره سم په دې وروستیو کې نږدې 600 ښځو چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په برخه کې کار کوو له کار څخه منع شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو دغه محدودیتونه میلیونونه افغانان له بشري مرستو محروم کوي.